دا الله نبی فرمایي وی په بنی اسرائیلو کې 3 کسانو چې یو طرف ته بیماری و او بل طرف ته غریبي و. د دې حالاتونو د الله موږ تاسو سره سره بیمار هم شي او غریب هم شي. د یو سره چې د باندې اقرع او گنجه او وختینو په دې دویم باندې برس بیماری و او دریم چون هغه په دواړو سترګو باندې وړوندو. نو الله رب العالمین ولا یو ملائک راولېږه د انسان په شکل او د الله نبی فرمایي وی اول دی گنجی لراغه او د ته و فرمایي چې تا د څه تکلیف دی هغه ته ویل چې سبا زما خو ویخته نشته گنجې ما داخله کړنه تر پرو کرکه کوي او دوی مدار چې غریب ما به وسه ما. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و دې ملائکه په لاس راخ کو الله یې وختر زرغون کړل او به ولا د لاسو میاشتو بلار به خبر کړه او دعا یې وکړه چې الله دې په تعالی برکت واچي. بیا راغی د برګي مرز وراله اگر هم دې ملائک تاسو کو هغه چې زما سرمن خراب ده برګي بیماری مې ده نو دې ملائک په لاس راخ کړه الله تعالی برګي مرز چوت کو او بیا ولد الله سمیاشتي او بلار به غوا ورکړه او ته او فرمایل الله تعالی په دې کې برکت واچي. بیا دې وړل دراغه هغه ته تا د سم سره دا او زه وړون دې ما عاجز ما محتاج ما. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و دې ملائک په لاس راکړه دعا په وکړه الله بنا کو او دله یو ګډ ورکړه بلار به ته او فرمایل الله دې په کې برکت واچي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا درې واړه مالداران هم شو د علاقې سرمایدار خلک دا وګرځیدل او بل طرف ته د بیماری ختمه شو بیماریم تلاړه او غریبیم تلاړه چې خه مالدار شو خو نو بیا وت په الله امتحانو کو هغه ملائک ول بیا راغی او دی گنجی ته وای زګوره مسافر ما محتاج ما بیوسه ما او زما در رسیدلو بل لا نشه سوا د الله نه او دویم ستانه چې ماره د الله په نوم سره کی. نو دا گنجه او ته وای زه سوالګری ډیر دي چا چاله ورکړ کوم. به او ته ملائکه ویل چې ګوره الله پتا باندې احسان کړي او ته بیمار وي الله شته روح کړي ته غریب وي الله مالدار کړي اوس تر دا الله په نوم باندې سوغاړه مراکته کړه. نو دا گنجی مرض والا وته وی ما تا دا خانی د پلار نیکو غور نیکو بر نیکره پاتې شوی ده زه خاندانی خانم دغه وخت کې د ناشکرۍ هغه چغې ووالي. نو د ملائکو ته فرمایل ان كنت كاذبا فسيرك الله ما كنت که چرته ته په دې خبره کې دروغجنې نو اقا شان دی الله کا څنګه چې مخ کې وي بس الله ته ټول مال ما غسو بیرته گنجې بیماری پې کې خو ده. بیا دی برګي مرز وراله راغی هغه متم دغه الفاظ ویل چې را سوالګری ډیر دی او زب خان او پلان نکړه په خانه ما الغرض دا چې هغه ته مو فرمایل چې کته په خپل خبره کې دروغجن او د الله په نوم باندې ورکړه نه کینو الله دې قشان بیرته کا. نو الله رب العالمین په بیا غبرګه مرز او بیرته په الله نيستي او غریبي کې خو ده او چې دیړون لراغه دیړون لا نو دته او فرمایل چې زه مسافر ما محتاج ما الله ته محتاج ما بیا تا ته زما په الله په نوم باندې سره کړي زه په ځان زه ته ورسوم. هغه ورونو ته فرمایل چې زه غریب ما الله مالدار کړم زه نه جوړو ما الله بنا کړم دا سچ راکړي دي الله راکړي دي او ته مان د الله په نوم غواړي نو دغه تګړي دي فخذ ما شئت ودع ما شئت څومره چې ضرورت واخلا او چې سکه مې دنه هغه پرېده. نو دې ملائکه ته فرمایل چې زم مال له نوم راغله الله رب العالمین را بدر باندې امتحان کاو هغه دواړه الله بیرته قشان کړو ته په کې الله پاس کړ.
ګوره دې حدیث حاصل څه دی چې دې درې واړو له الله مال ورکړو د الله په نوم یې ورکړه ونه کړه دې دوو الله بیرته بیماران کړل بیرته غریبانان کړل بیرته په لانجو دشمنو باندې واړول